السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستان په دغه ویډیو کې به زه نن تاسو ته یو داسې ښایسته ویډیو میکر در وښیم چې د هغه په هغه ویډیو میکر کې به تاسو ډېرې ښایسته او خوندورې ویډیوګانې د خپل موبایل لپاره جوړې کړئ. نو ملګرو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ. کله چې ملګرو دغه اپلیکیشن تاسو له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ دغه به تاسو الاو کړئ. نو کوم پرمیشنانس تاسو غواړئ هغه به ټول تاسو الاو کړئ او دغه رقم دغه تاسو اوکې کړئ. ملګرو اوس به دغه ایډس تاسو دلته چیش کړئ سکیپ کړئ. کله چې ملګرو دغه ایډس تاسو سکیپ کړئ دغه رقم ملګرو ویډیو تاسو ته راړوي. ګوروئ سلایډ دغه رقم سلایډ شو سو سوپر کیمرا سو مای سټوډیو سو نو هغه ټول دلته دی تاسو ته رااړوي. دغه رقم ګورو زه راځم دلته تاسو ته ویډیو جوړوم. نو ملګرو تاسو به راسئ په سلایډ شو باندې به کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په سلایډ شو باندې کلیک وکړئ دغه رقم به دلته تاسو تصویرانو روښیاست. کله چې ملګرو تاسو تصویرانو روښیاست دغه رقم زه دغه تصویرانو ښیم چې له دغو زه چیش کوم ویډیو جوړوم. دغه رقم دغه ټول تاسو سلیکټ کړئ. کله چې ملګرو دغه ټول تاسو سلیکټ کړئ دغه رقم بیا تاسو راسئ په نیکسټ بټن باندې به کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ نو ملګرو هغه ټول تصویرونه تاسو ته راواخیستل او هغه ټول په سلایډ شو کې ودرېدل. دغه رقم دلته تاسو د یعنې کوم افیکټسونه چې دي کوم افیکټس په ده درول کېږي هغه ټول دلته دی. دلته مثال تاسو دلته چیش کولی شئ ور بدلولی شئ. هر افیکټس تاسو غواړئ چې باندې ودروئ هغه ټول دلته تاسو په درولی شئ. دغه رقم په سونډ کې تاسو په میوزیک کې د میوزیک ور بدلوی شئ. که خپل یعنې په خپل میوزیک کانفیګ دی په مای میوزیک باندې به کلیک وکړئ او کوم چیرې په دغو کې میوزیک شو وي هغه به دلته تاسو ور وښیاست. صرف به تاسو میوزیک ور وښیاست او هغه میوزیک به په هغه باندې خپله ودرېږي. نو ملګرو کله چې هغه باندې ودرېږي دغه رقم په ایډیټ کې بیا د ملګرو تاسو هغه چیش کولی شئ ایډیټوی شئ. کلیپ ایډیټ ملګرو تاسو هغه ویډیو چیش کولی شئ ایډیټوی شئ. ټریم کوئ یا کومه ډیوریشن چې هغه تاسو ورکموئ یا دغه رقم زوم ان ایډجسټ کاپي ریمو ارس یعنې کومه ایډیټینګ تاسو غواړئ چې په ویډیو کې دننه وکړئ هغه ټول دلته تاسو کولی شئ. ملګرو ټوټل اپشنان یې درکړي دي روټیټ ده سپیډ ده ریورس ده ټوټل تاسو دلته کې استعمالولی شئ. دغه رقم بیرته ملګرو زه په بیک باندې کلیک کوم. کله ملګرو چې تاسو په بیک باندې کلیک وکړئ نو بیا په سیټینګ کې ملګرو تاسو دغه نور سیټینګ درکوي. ګوره ملګرو ما تاسو ویل چې ډیوریشن څو په ډیوریشن کې تاسو د ټایم درښیي چې تاسو یوه تصویر ته څونه ټایم ورکوئ څونه سکینډونه ورکوئ. زه ورته وایم چې یوه تصویر ته مې تقریبا زه 2 سکینټه ورکوم چې په 2 سکینټه کې د یو تصویر اوړي او بیا 2 سکینټه بعد بیا بل تصویر اوړي. دغه رقم دغه تاسو چیش کړئ اوکې کړئ اوړي. نو ملګرو په 2 سکینټه بعد خپله یو تصویر اوړي. دغه رقم په بیکګراوند کې ملګرو تاسو بیکګراوند کې کوم کلر ورکوئ یا کلرونه تاسو خپله ورښولی شئ. هر کلر چې مو خوښ وي هغه کلرونه تاسو ټول ورکولی شئ. نو ملګرو زه کوم کلر ورکوم یعنې زه دا کلر ورکوم. دغه رقم دغه تاسو اوکې کړئ. بیا د بیکګراوند هغه کلر چې سره روان وي. نو ملګرو کله چې دغه ویډیو تاسو جوړه کړئ دغه رقم بیا که تاسو غواړئ چې دغه سی وکړئ صرف او صرف تاسو راسئ په ایکسپورټ بټن باندې به کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په ایکسپورټ بټن باندې کلیک وکړئ نو کله چې ملګرو تاسو سیو ټو ګیلري باندې کلیک وکړئ دغه رقم بیا تاسو راسئ په ایچ ډي کې سیوئ کې په نارمال موډ کې سیوئ کې په ګفټ موډ کې سیوئ او نو واټر مارک سو. نو ملګرو زه په نارمل موډ کې سیوم. دغه رقم تاسو نارمل موډ ووایئ او دغه رقم اوس دغه دلته تاسو په موبایل کې چې سیو سي. نو اوس په ډېر اسانۍ سره تاسو کولی شئ چې ډېر ښایسته ښایسته ویډیوګانې جوړې کړئ او هغه بیرته کټ کړئ کوچنۍ یې کړئ غټ یې کړئ هغه ټول تاسو په دغه اپلیکیشن کې کولی شئ. نو ملګرو د ټریم په ذریعې سره د کمپریس په ذریعې سره تاسو سایز ورکموی شئ او د ټریم په ذریعې سره هغه تاسو کوچنۍ کولی شئ کاټولی شئ. نو ډېر ښایسته او خوندور ویډیو میکر ده باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا ډاونلوډ کړي. نو ملګرو کوم ویډیو خوښ شوي وي ویډیو سره لایک کړئ له خپل ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. د ملګرو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.